مندو طاهر امین طاهری ما سلامونه قبول کړي. امید لرم چې روغ جوړ پټ پاټ او د صحت په جامه کې وي. قدرمندو نن راغلي یو داسې ځای ته کوم چې د ملکړی ایجنسۍ بیا په ملکړی ایجنسۍ کې اګرا په اګرا کې بیا باباګانو سر دلته راغلي یو مدرسه ده. په مدرسه کې کار شروع دی. کار خو تر حده پورې رسېدلی دی خو دلته څه مسایل څه مشکلات دي ماشومان ته. تقریبا چې په دې مدرسه کې 250 ماشومان سبق وایي. د دې کوم امام چې د مدرسې کوم چې ماشومان ته درس ورکوي د هغوی سره به خبرې اترې کوو چې هغوی ته څه مشکلات دي څه مسایل دي. دلته زه مخکې هم راغلم یو ځل او دلته د اوبو مشکلات ډېر زیات وو. دغه مولانا سره به خبرې کوو کوم چې د مدرسې امام دی د هغه خواله به ورځو موږ سره مندو راغلي یو دغه مولانا صاحب خواله کوم چې د مدرسې امام دی دلته چې درس ورکوي ماشومان ته. تقریبا 250 ماشومان دلته سبق وایي. د مولانا صاحب سره به خبرې کوو او هغه به ورته خبرې کوي چې په دې مدرسه کې د ماشومان ته څه تکلیف دی څه مسایل دي. ورځو د هغوی طرف ته. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب دا راته ووایه چې دلته ماشومان ته څه مشکلات دي او څه مسایل دي. اول خو د مخکې نه زه د ټیم والا ملګرو طاهر امین صاحب هغه سره کوم ملګري راغلي د ټولو شکریا ادا کوم. الله دې دوی له دې بدلې په دنیا او په آخرت په دواړو باندې ورکړي. موږ ستاسو ډېر زیات مشکور یو چې تاسو راغلی زموږ ته په دې ځای کې مرسته وکړه. زموږ خواله راغلی زموږ حال خبره ظالم خبر کړه د هغې نه. عزتمندو داسې کار دی چې دلته کې زموږ سره مدرسه را تقریبا 2 کال دی پوره کېدو والا دی. نو په دې کې خو اول ډېر زیاته آبادي ده. تاسو ته په نظر باندې به راځي هم وروسته به ښه دی په ویډیو کې وښایي تاسو ته. خو د هغې نه مخکې زه دا خبره کوم چې زموږ ته دلته کې ډېر زیات مشکلات دي ځکه یو طرف ته آبادي هم ده بل طرف ته چې دی موږ ته په دې وخت کې د اوبو ډېر غټ تکلیف او غټ ضرورت دی. دلته کې زموږ سره په دې مدرسه کې طلبه کرام دي د لرې ځایونو نه راځي لکه هغه ښکته کټوۍ نه راځي تور ټوپي نه راځي مرغو نه راځي د کمې اګرې د قاشو نه او دغه طرف نه د انګرو نه هم راځي. بیا د باباګانو سره 2 محلې دي یو کوزه محله ده یو بره محله ده. د دواړو محلو نه دلته کې ماشومان راځي سبقونه لري. د ټولو اجتماعي تعداد چې زموږ سره دی نو تقریبا 220-225 پورې تعداد دی. دا واړه زموږ سره سبق وایي. دلته کې د اوبو موږ ته مسله وي تکلیف وي نو موږ د هغې لپاره دا اراده کړې چې موږ د خپل د مدرسې لپاره بور وي نو ماشومانو ته به تکلیف نه وي. بل دلته کې غم خادي هم کله کله راځي بیا کله پروګرام شي په پروګرام کې بیا موږ ته اوبو تکلیف وي نو موږ په کرایه باندې یا اوبه راوړو یا چې د کلي خلکو ته وایو نو هغې د کورونو نه منګې 2 منګې اوبه راوړي. په دغه طریقې سره موږ د میلمنو هغه ضرورت پوره کوو. موږ دا اراده کړې ده چې موږ د خپل مدرسې لپاره بور وکړو او په دې وخت کې زموږ سره د مدرسې هیڅ فنډینګ نشته دی. که زموږ سره دومره قدرې وای چې موږ پې ګاډۍ راوستلی شوې نو بیا هم لکه موږ دا اسره نه کوله دا زدمه نه کوله. خو په الحال په دې ټیم کې زموږ سره هیڅ قسم فنډینګ نشته دی چې موږ پې د مدرسې کار قدرې روان کړو. موږ ګاډۍ راولو بور والا راولو او هغې موږ له اوبه او بل موږ ته اوبه ښودلی شوي الحمدلله ډېرې برابر اوبه دي. 3-4 چینې ورته راغلي دي او ښه کامیابې اوبه دي. اوس د هغې لپاره موږ ته دغه ضرورت دی چې موږ دلته کې دغه بور وکړو. نو موږ خاص کوو چې کوم ملګري چې هغې زموږ سره تعاون کول غواړي چې یاره زم په دې مدرسه کې تعاون وکړم او دا زما د دنیا او د آخرت د دواړو هغه فایده وګرځېږي او د الله پاک ته مخامخ کېږم. نو که نور څه نه نو چې صرف دغه یو صدقه ورته وړاندې کړم چې الله د مدرسې سره مې امداد کړی دی نو داسې ملګري چې هغې معاونین وي او د الله د رضا لپاره مخیر حضرات زموږ سره په دې کې تعاون وکړي نو دا به د هغې ډېره غټه شکریه وي او دا به د هغوی لپاره دنیا او د آخرت غټه فایده وي. مننه قاري صاحب. مولانا صاحب ډېر زبردست خبرې وکړې. د هغه مطلب او مقصد دغه و چې په دې مدرسه کې کوم مشکلات چې دغه د اوبو دي ډېر زیات دې ځای خلک چې دی ډېر مینهناک او ډېر ښه خلک دی. هغوی په خپل مدد باندې ډېر د جومات کم کار چې خدای سر ته رسولی دی. خو اوس د اوبو دا کوم مندو زموږ سره یو مشر هم ناست دی په دې ځای کې د دې مدرسې سره نږدې د هغوی کور دی. هغوی سره هم خبرې کوو چې هغه څه وایي د دې بور په هکله او هغوی خواته ورځو. السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اوس زراعت زمونږ چې کوم دی نو دا محله د اوله نه زمونږ چې کوم دی نو ډېره کمزورې ده. په دې ځای کې زمونږ د آبادۍ تعداد چې کوم دی نو دا ډېر کم دی. خالص ډېر اخلاص والا دی. نو دا موږ چې کوم دی نو یو جومات جوړ هغې باندې الله پاک رحم وکړو او په هغې کې مدرسه شروع شوه او په دې کې د ماشومان تعداد چې کوم دی نو اوس 230-220 ته ورسېده او ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. نو په دې باندې زموږ د وس نه خبره ډېره بار ده. نو موږ چې کوم دی دا عرض کوو او موږ دا چې کوم دی پیشکش کوو چې په دې کې زموږ سره تاسو همت او کومک کمرونه وکړئ نو هغه به دې چې کوم دی نو په دې دنیا هم پکار شي او په آخرت بیا هم پکار شي او موږ هم چې کوم دی نو هغې ته دعاګانې کوو او دا ماشومان به ورته دعاګانې کوو.
که موږ سره چا په دې کې ډېر امداد وکړ او کومک یې وکړ نو د دې به ډېره مننه او شکریه وي. قدرمندو څوک هم چې امداد کول غواړي یعنې سره لیږل غواړي څه پیسې وي که هغه په هر طریقه وي نو د مولانا صاحب نمبر به زه ورکوم په سکرین باندې نو بالکل دغه سره ډایرکټ رابطه کولی شي او دغه پیسې چې دي څومره هم د چا د وسه کېږي نو هغه په دغه نمبر هغوی ته حواله کولی شي. په پروګرام کې زموږ نه څه غلطي شوي وي یا څه په خبرو کې رانه کوتاهي شوي وي د هغوی لپاره موږ غواړو بخښنه. نو اوس ورکوئ خپل کوربه طاهر امین طاهر له اجازت تلوي الله په امان.